راغله د رحمت میاشت مسلمان کلمې وایا خپل رب ته توبې کوه ذکر پکې ډېر کوه مؤمنه هم تسبیح وایا خپل رب ته توبې کوه راغله د رحمت میاشت مسلمان کلمې ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایضاً ستاسو په مخکې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله فرمایي الخبیثات للخبیثین، بیکارا بدکارا بیلارې زنانی د بدکارو بیلارو خلکو د پاره دي، او بیکارا بیلارې خلک چې دي هغه د بدکارو بیلارو زنانو د پاره دي. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا شپه رونه کړله، چا د شپې عبادت وکړي د الله په خاطر د اسلام په خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، پخوانی ګناوي الله رب العزت ودته ورمعافي. ایزان خبرې ما تدوی متوجه دي. یو خبره د عائشه صدیقه په حواله ده، بل اعتکاف هم را روان دي، روزه هم ده، خو خیر ټوله به لږ څه ذکر. اوله خبره خدا د عزیزانو چې عائشه صدیقه رضی الله عنها دا پر 19 د روزې وفات شوې ده. زما په فکر باندې کمزوري سړی هغه دی چې د بل د پلار کیسې واوري خپل پلار په یاد ورسي، د بل د عادي ذکر شروع د خپل عادي په یاد ورسي. دا کمزوري سړی دی. وشار سړی، قوي سړی، وفادار سړی هغه دی چې د بل د عادي د یادېدو بغیر خپل عادي ور په یاد، د بل د پلار د یادېدو څخه بغیر خپل بابا و د تور په یاد. دا مې د دې پر درته وویلې چې کله په شیګانو کې د علي خبرې شروع شي موږ ته ابوبکر صدیق را په یاد شي، چې کله د بیبي فاطمه ذکر شروع شي موږ ته عایشه را په یاد شي. دا د کمزوري سړي چې شدی شان دی او موږ جو دا غره کوم نه ما ته معلومه نه تا ته در معلومه چې کله د شیګانو خبرې مختراله بس موږ تم خپل را په یادېږي او دا ډېره بې وفا دنیا ده، دا بې وفایي په موږ کې شته. خیر دا ذکر وروسته کوو. عزیزان یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د جمعې ورځ وه، د روزې میاشته وه، منبر ته راختی. ابن حبان مستدرک حاکم حدیث نقل کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اولی سیړی ته راوختی آمین یې ووایي، دویم سیړی ته راوختی آمین یې ووایي،
درېمې سیړۍ ته چې راورسېدی امین یې ووایي. دا شیخ صاحب رحمه الله فرمایي یو روایت کې دا راځي جبرئیل امین علیه السلام ورته ویلې ته وایه امین. پیغمبر اسلام امین ول بیا ووایه بیا ووایه 3 وارې امین ووایي. چې وی وایي بیا پس له لمانځه له خطبې د جومات ته به صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله نن ډېر ناولاده کار ونه کوي ولولي و دغه منبر ته ختلې یو وارې د امین ووایي بیا د امین ووایي بیا د امین ووایي ولو جبرئیل امین علیه السلام رالی ما ته وویلې زه چې څه وایم ته پر هغه امین امین وایم. ما ول وایم وای اول وار جبرئیل امین علیه السلام ما ته وویلې هلاکت دی وی تباہی دی بربادی دی د هغه چا د پاره چې دومره مبارک میاس ور باندې رااله او د په الله خپل ځان ونه بخشي. ما ول امین جبرئیل امین علیه السلام پیغمبر اسلام په غوږ کې وایي امین ور باندې ووایه. نو پیغمبر علیه السلام و فرمایله امین یعنی ورځ د جمعې میاس د روزه وخت د جمعې د قبلېدو صحیح سلو دعا د جبرئیل امین علیه السلام چې خطا او ګناه په تصور کې لا نسته او امین د محمد رسول الله چې انسان تصور د پاکۍ نشي کولای هغه وایي تبادی بربادی هغه سړی چې دا میاشت رااله او په دا میاشت کې په الله باندې ځان ونه بخښي. څونه ډېر موږ یو زه تا ته وایم چې ته دا ډېره بده خبره ده. موږ ټول یعنی دې روزې زما او ستا په ژوند کې خالي په خوب کې بدلون راوستلی دی. زما او ستا خوب آوټ سو د خپله ځایه څه بل ځای ته ولاړی. زما او ستا خوراک یې راوټ کړی دی. پخوا به ما او تاسو د شپې پر 12 بجې خوراک کوو اوس مطلب ماښام پر ټیم باندې کوو. پخوا به پر 11 بجې ناشته کوله اوس یې څه د سهار وخوا ته کوو. ما سوا له دې څه زما او ستا په ژوند کې په دغه میاشته کې بدلون نه دی راغلی. نو چې نه دی راغلی په الله باندې ځان څنګه بخښې په الله ځان څنګه بخښې. د الله رسول فرمایي هر روز زمان الله رب العزت لس لک انسانان د جهنم خلاصوي. هغه شرط دا دی چې د دې روزې وقار احترام اعزاز عبادتونه بخپل عبادتونه د الله رسول با یو بیبي فرمایي چې د املا به ټینګه وتړل بیا نه مجلسونه وو نه ګپې وې نه مطلب د خلکو سره تعلقات بس خالص د الله د رضا د پاره بس یو سیکنډ به هم دا خپل ژوند دا د دنیا په خبرو کې نه راوستي بس الله ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وای هلاکت دی وی تباہی دی بربادی دی جبرئیل وای پیغمبر علیه السلام امین وای هغه چا د پاره مشتي ټول دار کوي ټول ما سواله دې څه چې نسوار می د خپل ټیم بل ټیم لره واوښتل ما سواله دې څه د روزې په اولو کې سپاره و دوی زیاته ویلې پس له دې بیرته به سبا بازارونو درته خلاصېږي بیا به الله زموږ د غیریږي لکه د روزې بغیر چې زموږ دی او الله د الله رسول فرمایي هلاکت دی وي تباهي دی هغه چا لره دا محترمه میاشتو باندې راله په الله یې ځان نه وبخښي. الله رب العزت دومره زبردست بهانې غواړي د بخښلو دپاره. روایت کې راځي کعب احبار د یهودو ډېر غټ عالم و د پیغمبر اسلام په زمانه کې و بیا د حضرت عمر فاروق په زمانه کې ایمان راوړي. دی به ټول عمر په آخري صف کې درېدی. بیا یې چا پوښتنه ځینې وکړه چې اول صف د الله رسول فرمایي دونه ثواب لري دونه غټ اعزاز یې دی دونه لوی اکرام یې دی ته په آخري صف کې ولې درېږې؟ ده ویلې ما په تورات کې ویلي دي په تورات کې دی تورات ډېر لوی عالم و چې د پیغمبر علیه السلام په امت کې د انسانان ستا چې په اول صف کې ولاړ د ده په خاطر الله رب العزت چې دا شاته څو ولاړ دي هغو ته معافي وکړي. زه په دې خاطر په آخري صف کې درېږم چې د پیغمبر علیه السلام په امت کې به یو دی سړی یې په اول صف کې ولاړ دی نو الله ده ته بخښه کوي د ده په خاطر به ما ته وکړي. زه په دې وجه شاته درېږم. دی انسانان ستا دی انسانان د الله په دربار کې لیکن ما او تا پر معنا وخت دی زما ګاډۍ پر روډ ولاړه ده ما چاته ټیم ورکړی دی ټلیفون را روان دی میسج رالی الان کې د دنیا پالتو ترین میسج به یې ټلیفون به یې
په دا مسجد کې دی په منډه ځغلي هله ټلیفون راغلی سبحان الله د دې دا معنا ده چې الله ستا دونه عزت پر ما باندې بس ادا مې کوي ما و کار سره پرېږدي یعنې ورځ په دا مسجد کې دعا مې وکړ مازدیګر مانځه بعد دعا مې کوله یعنې یو سړي باندې دونه ناوخته و دا کړکۍ یې خلاصه کړه در کړکۍ ووتی څونه یعنی دا څونه د بدقسمتۍ خبره ده دا چې څوک پر دې خبرو خاندي ما سخته دماغ خراب شي دا د بدقسمتۍ خبره ده الله دې د خپل کوره داسې شړي لکه شیطان چې شړي او راغلی هم دغونه په تکلیفو باندې د الله رسول فرمایي هلاکت دي وي تباهي دي بربادي د هغه چا دپاره چې دا میاشت راغله د هغه باوجود په خپل کور کې د سهار لمونځ کوي مشتۍ دپاره د سهار جومات 10 منټه کښېښوئ چې یاره راسه جومات ته ته د هغه باوجود ټوله شپه په چکه و په کیرمبورډ در باندې تېر سوی دی رالې 2 ګولې وکړې پر د هغه ځای مسله واره کې لمونځ وکړې تو خدای په دغه لمانځه په دغه روزه به الله تا وبخښي یا دا نشي کېدلی قطعا نشي کېدلی الله نه غواړي د الله طلب نه لري د جنت طلب نه لري الله فرمایي زه ستا طلب نه لرم ما تا سره خلاص شو طلب به کوې ما تا سار راوز ماښام لره طلب کو 100 روپۍ پیدا کو لیکن بغیر د طلب دونه لوی عظیم رب پیدا کوي دا کېدلی نشي نو د الله رسول فرمایي آمین جبرئیل امین صاحب فرمایي هلاکت دي وي تباهي دي بربادي دي ورسره وګوره په 100 کسانو کې 2 کسان نه حساب فیسبوک چا بند کړی دی تا چې کومې دندې پر فیسبوک کولې هغه دې بندې کړې تا چې کوم شیان شیرول هغه دې بند کړلو یا نو چې یا نو دا روزه بیا ته څنګه ځان په الله باندې بخښې تا خو څه کړي نه دي د بخښلو دپاره نو چې نه دي دې کړي بیا څنګه الله ځکه الله د الله رسول او جبرئیل امین علیه جبرئیل امین صاحب د ځانه نه دی راغلی الله راواستوي الله راواستوي چې ورس خیر دا خبره پر دغه ځای پاتې دویم واره چې امین ووایي بیا صحابي پوښتنه وکول یا رسول الله دا ولې ویلې ول ماته جبرئیل امین علیه السلام ویلې ول امین وای ما څنګه ویلې هلاکت دی وی تباہی دی وی بربادی دی وی د هغه چا دپاره چې د محمد رسول الله نم مبارک یاد سو د درود نور باندې وایي په مجلس کې یو واره ما د محمد نم واخلي صلی الله علیه وسلم یو واره درود ویل دا واجب یو واره درود ویل پر ټولو مسلمانانو واجب دي بار کې وایي ستا خوښه ده کنه هغه اول وار باندې مطلب حق چې دی هغه ادای بوله کې اخلاص بوله کنه د پیغمبر سم د حق سره مشکلاسیږي نه او د الله رسول فرمایي تر ټولو بخیل انسان هغه دی چې زمانم یاد شو فرما صلی الله علیه و آله وسلم نوای پیغمبر اسلام فرمایي یو سړی می ولدي پر پل صراط باندې روان چې روان یو واره په کپیدوس کاغه سرکس کې با په قامر ورالو پر هغه تار باندې بسړی روان و هغه چې له شاشه بیلن ساوسید یو خو بل خاطه کې د الله رسول فرمایي ما یو سړی ولیدای پر پل صراط باندې را روان او بس قریب و چې جهنم ته لسوي وای قریب و فرمایي یو ور درود شریف ویلی هغه لرالي د دلاري ور کراس کا دا پل صراط کراس کا یو واره فرما باندې چې ویلو صلی الله علیه و آله وسلم بیا روایت کې راځي تفسیر مظهری مولوی صاحب فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف د قیامت پر ورځ به یو سړی جهنم لر روان کی حساب کتاب یې اوس چې جهنم لر روان کی آدم علیه السلام په کرسی کې ناشته شو بیغمه بناشت چې ناشتي ای سړی ویني جهنم لر روان کړي نو آدم علیه السلام پر پیغمبر اسلام ژاب وکړي چې استاو امتی خیر ثبوت پیغمبر اسلام په منډه راولاړ سکه مده آد وېدر چې وېدر هغه توای ته به یوار بیرته د عمل نامه وته هغه ول یاره ترازو په میزان کې ستیر وسوله الله رسول فرمایي نه یواره به کوي هغه ول یا نس کېدل ملائکه ده پیغمبر سم داسې اسمان ته وګوره د خپل ژره مبارکه عرش ته وګوره ژره مبارک پلاس کې ونسی الله تاسو ماته ویلو زه په آخرت باندې تا خوشاله کوم دا څنګه خبره ده بیرته ملائکه ته الله امر وکړي ودرېږه بیرته راسه ترازو لره د سړی د سر راوله چې راولي چې عمل نامه یې ورته دی هغه د رښتیا او بیرته ګناوي ډېرې نیکۍ کوي پیغمبر اسلام مبارک په جیب باندې لاس کښې بس دونه کښنه کاغذ راواخې د نیکۍ په تله کې واچي چې وایي چې د نیکۍ تله ور باندې درنس بس فیصله وسوه بیرته دا سړی د جهنم سره خلاص دا سړی راشي پیغمبر علیه السلام ته ودرېږي وایي څوک یې نه مې وپېژندلې الله دې خیر درکړي په څنګه ورځ د شر سره وکړو څونه د یو اپته د تکلیفه د خلاص کوم پیغمبر علیه السلام فرمایي زه ورته چې زه محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم ستا یو ورځ پر ما درود ویلی و ستا درود ما سره پروت و ذخیره و
د دې یو درود په خاطر ولو سبحان الله سبحان الله. نو د الله رسول فرمایي څوک زمانم واوري او بیا د امین نو وایي صلی الله علیه وسلم نو وایي جبرئیل امین علیه السلام وایي هلاکت دي تباہی دي بربادي دي دا شخص لپاره. بیا په اخر کې دریم امین ولیا رسول الله دا ویلې ماته جبرئیل امین علیه السلام ول امین امین وایي مال څنګه ویلې هلاکت تباہی بربادی د هغه چا د پاره چې مور او پلار یا مور یا پلار مور پلار یا مور یا پلار په داسې حال کې جنې مړه سي چې هغه له ده ناراضه. پیغمبر اسلام فرمایي ماته جبرئیل امین علیه السلام ویلې هلاکت دي وي تباہی دي وي بربادي دي وي د هغه چا د پاره چې مور پلار دواړه یا مور یا پلار په داسې حال کې چې مړ شو چې له ده ناراضه وو. پیغمبر علیه السلام وایي ما ول آمین آمین. اوس اندازه ولګوه هر سړی تقریبا د بابا سره د ادې سره په شر دی. هر سړی د بابا او د ادې سره په شر دی. دا لایده د قیامت لوی علامه ده لوی علامه ده. د الله رسول فرمایي څوک چې خپل بابا یا ادې یو نظر د رحمت نظر رحمت نظر لکه زما او عام نظر په خوند ورته وګوره. د الله رسول فرمایي د حج او د عمرې ثواب لري. حج عمره هغه چې د الله په دربار کې قبول شوي. مام حجونه کړي دي تام کړي دي مام عمرې کړي دي خو په دې هیڅوک نه خبر چې الله قبول کړي دي که یا. لیکن د الله رسول فرمایي هغه حج هغه عمره چې تا وکړلو الله قبول کړي چې خپل بابا یا ادې ته په ښه نظر وګورې تا ته الله دونه ثواب درکوي. یو صحابي وویل یا رسول الله زه د ورځې 100 واره خپل بابا او ادې ته ګورم. دا د الله رسول ورته ویل د 100 حجو او د 100 عمرو ثواب الله درکوي قبول شوي. اوس قبلېدل څونه ګران کار دی چې هر څو لوی الله والا اولاد څه معلومه دا قبول شو که زموږ ته منځونه قبول دي دا نه ده معلومه. لیکن د الله رسول فرمایي بابا یا ادې یو رحمت د شفقت نظر تا ته ستا په عملنامه کې حج او عمره لیکي. اوس وایي سړی وایي یاره زه بابا هم نه لرم ادې هم نه لرم. د الله رسول فرمایي خاله لرې و ورسه خاله له دا دی لکه مور لري چې ورسي اکا لرې و موږ باید اکا سره ګرد عمر په بیشو په کیسو په تقسیم وخته اکا ګر سره پکې ورسي ورسه دا دی لکه د پلار چې شو کې احترام او قدر. د الله رسول فرمایي د بابا یاران مپرېږده د ادې سیلیانې مپرېږده د مور او پلار د حق دا رقم خلاصېدلی شي. د مور او پلار د حق ته په دا شي خلاصېدلی شي. عبدالله ابن عمر را روانو یو سړی ولید د خپل عمامه لنګوټه دا ورکشه دا ورک بیا ملګری پښتنه جوړ وکول دا خو د سره لنګوټه ول ارڅ ولید ورک ول د ما د بابا ډیر لوی یار حضرت عمر فاروق شوی ما د پلار ډیر لوی یار وو. نو د الله رسول فرمایي که د پلار د حق ځان خلاصې د پلار یاران ونه ځوان د پلار پر یارانو پښتنه کوه علاوال ورته کوه ډوډۍ ورته کوه بس د پلار د حق د خلاصېدو یو شی چې دی هغه دا یو او دا ډېر اسانه خبره ده. الله رسول فرمایي آمین هلاکت تباہی بربادي د هغه چا دپاره چې بابا ادې ژوندي اوس نو که بابا یهودي و ته وچ کلک اوریجنل مسلمان وې هم بابا ته چې په ښه نظر وګورې د ګونه سبب. یهودي ته کتلې مشرک و بت ستا پر مخ سجده لګوله خو ستا پلار دی دا د دو د الله معامله ده ستا او د ده معامله سره کلیر ده د ستا بابا ته بچي نو لہذا ودته د شفقت په نظر کتلم د حج د عمرې ثواب وستا اندازه ولګوا تر دې به بالا حق پیدا سي مشټول او د قیامت عجب علامه درشه. د الله رسول فرمایي د قیامت یو علامه دا د خلق به د یارانو سره مشورې کوي د مور پلار سره یې نه کوي د یارانو سره مشوره او دا خو څونه ډېرې خبرې دي. دا پلرونه نن سبا څونه پریشان دي عام سړی د خپل اولاد سپین ږیری سړی وفات شو الله دې جنت فردوس نصیب کړي. ما ته ویل مولوي صاحب زموږ علاقه کې یو سړی شپږ زامنو که اووه زامن الله ورکړي نو ښه ځوانان زامن ینګ زامن سټیټ و بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړله چې پر دنیا یو ارمان لرې د ولو پر دنیا یو ارمان لرم ول کوم ارمان لرې ول دا ارمان لرم چې زما د شپږ ځوان زامن دي که اووه زامن دي د دې ټولو جنازې ما لیدلې وي بس
دا یو ارمان دی څونه لوی ارمان دی نو بیا څه کړي وو دې الکانو نو به دې الکانو کړي څه چې دی پر ژوند یو ارمان لري یعنی بابا خو وایي دغه یو ارمان مې دی چې خدای په ما زما د زوی جنازه مه وینه په ما زما د بچانو مرګۍ مه وینه د ده ارمان دا پاته دی د یوه زوی پر ځای نه شپږ دی که اووه ځوانان زامن دي د دې ټولې جنازې پرتې زه ووینم بس دا زما د دنیا ارمان او سبحان الله یو سړی چې خپل پلار پر مخ وي دا دی لکه عرش چې وي عرش په چپلاقه وهل دا دی لکه کعبه شریفه چې داسې وایي دا خپله مور څونه ډېر خلک سته پلار یې وهلی پلار پر مخ یې وهلی سبحان الله بس لکه الله چې وایي الله دونه غوړ کړي که څه اوس مور پلار ولویږي څوک شوګر سي څوک بلډ پریشر سي څوک څنګه بیا دماغ د خام خشک سي گزاره به کوي گزاره کې نه کوي اوس په د دنیا خرابه د آخرت په ملا در خراب گزاره به کوي چې هر څه یې درته وویل آمنا وسلمنا موږ خو غم دا دی چې پر ورور غښتلی یم پر پلار غښتلی یم پر زوی غښتلی یم پر خور غښتلی یم د دې په اخوانو د جهان بې غیرته بیا زه یم هر څوک پر ما غښتلی دی په کور کې هر سړی زمری پلار د خپله زوی یې بیریږي مشر ورور د کشر وروره بیریږي دا ورته ژوند دی بس نو چې چا خپل بابا په چپلاخو په سوک ووهئ دا یې الله ووهئ الله محمد رسول الله ووهئ د الله رسول فرمایي ته چې مسلمان ووایې ته چې مسلمان ته ښکنځا وکړې دا دې ماته وکړه دا دې ماته وکړه د الله رسول فرمایي هلاکت دي بربادي دي تباهي دي نو اوس هم که چیرې د چا څه بابا وادې ناراضه تللي یو دعا لرم بیا به ورکړم انشاءالله چې دغه دعا ووایي الله رب العزت د بابا او د ادې د حق خلاص کړي په جمعه کې ورځ ورځه د بابا او د ادې زیارت لرم موږ هغې خو اول شپه کې هر ورځ بیان بیا سیرلیان بیا چرګان بیا په آخر کې هغه سپین سرې الوا پخ کړي موږ ماته ټیم ته واچو نو هره جمعه ورځه د الله رسول فرمایي ته چې د دې خوا تلې ته بار وې د ګناه چې د هغې خوا راځې د بابا او د ادې د زیارت په خاطر الله ستا ټول ګناه دې معاف کړي که جمعه د کاپته دغه ستا خپله خوښه ضروري نه ده چې د جمعې ورځ ورځه زیارت لره ورځه دعا ورته کوه یاسین شریف وایه ولې خو سبا موږ نه مرو خو بیا زموږ اولاد راپسې دي نو چې څه کوي هغه به یې نو په دې کې خو شک نشته او د الله رسول فرمایي که څوک دا غواړي زه خپل بابا وادې ته اوریجنل اعلی خوندوره تحفه ورواستم قبر لره زوروره اعلی تحفه استغفر الله استغفر الله استغفر دا وایه ثوابونه په مور پلار یا په هغو پسې وایه ستا بابا ادې په قبر کې هغه دعا درته وکړي یا الله زما زوی ژوندی لري آباد یې لري شاد یې لري بهترین تحفه محمد رسول الله فرمایي نه غویان دي نه اوښان ورته ځای پاتاره تللی و مال او اوس نو بیا د جدید زمانه د نامو د شهرت زمانه د چا په پلار پسې غویی حلال کړی دي 15 لکه کسان چې خالي وښکاره کوي چا په مور پسې غویی حلال کړی چا ته یو کوچنی ناجوړه سیرلی را روان کړی لکه ستا او د الله ما ویله دا دونه منافقه زمانه د الله پر عرش خطا باسو العیاذ بالله بابا وادي په قبر کې خطا باسو مولوی صاحب د مسجد په میراب کې خطا باسو بس ته مشره قشتي ما په پلان خیرات کې ورسه استا وڅن ته چې کونډه واغله دی ورول یا اچ یتیم واغله دی ورولو یا هغه چې یتیم کونډه مړ کېدل په هسپتال کې و ډیر روپۍ ته ضرورت وو چې یار زموږ په اپریشن ور باندې وڅ زموږ څه کار تا ولې نور کولای چې ولاره بس دی حلال کوي نو خداغه معنا ده چې زه د خپل نفس مطابق کار کوم سړی د لوږې مړ کېدی تراله بس دی حلال تا به د خپل روپۍ وړي وای د الله سره به وعده کړی وای چې دا درواخ له خدای دی وکړي چې ورسلته په اخلي هغه شی په واقع په دې به الله سره وبخښي ګپه ما په نه ده ما والله که خطا باسي نو الله به موږ څنګه خطا باسو ته ما والله که زه تا والله که خطا باسم څه کیسه ده یو سیرلی یو ګویی یو وش وروره دربۍ دي کیسه د برخې د ناري مه کوه ظلم مه کوه مور پلار په قبر کې لعنت در باندې وایي ستا دې لعنت دي دا تا په ما چې کوم خیرات کړی پر دې دې لعنت دي الله د الله سره معامله برابره او جواب ورکړه په ډبره کې د نن نیکی کوه په ډبره کې څوک خبرېږي الله فرمایي زه انسانان در خبروم زه در خبروم په ډبره کې د نن ګناه وکړه د نن الله فرمایي زه انسانان در خبروم دا نه ده معامله د الله سره کلیر کا صفای کا
بیا به کار برابر بیا به زما استاد یو مټ صحابه کرام ولید الله رسول فرمایي یو مټ غنم خیرات کی ته د احد غر د سونیه د خیرات یې کا د صحابه دا یو مټ ولور باندې بالا ده خو مسله د الله سره ولا دا تعلق د الله سره وز ما استا جلا بل جلا و د مولوی صاحب نه راغلی او دعا پر د چش دعا کوي پر چش کوي کړي نو لہذا استغفر الله په خپل بابا و ادب سوایس الله به دا و د حق خلاص دا خبره پر دغه ځای پاتس ولا عزیزانو عائشه صدیقیه دا پر اولس روزه وفات شوه اولس روزه تقریبا سوموار ورځ جوړیږي حق دې پر موږ باندې زموږ مور ده ام المؤمنین ده او د روزه کیسه په فیسبوک په ډاک دی ورور چار سړی راواخه روزه بیا نه دی د روزه په ځایل تا تاوي د بخبل نه روزه تا ته وای عائشه صدیقه پر موږ حق لري دون حق لري لکه محمد رسول الله چې لري دون حق پر موږ باندې لري او دا په دې خاطر راځوندې کوم دا مسله ابن جوزی فرمایي موږ په معاشره کې ورزمش په وخت کې و بچانو ته د ابو بکر صدیق د حضرت عمر فاروق د ازواج مطهرات تاریخ ویل اغور زده کول داسې ولکه الف ب سپاره موږ په خپل بچانو خپل اکابرین پیژنو دونه کښنی شیعی کښنی څلور پنځه کاله علي پیژني علي حسن هم پیژني او حسین هم پیژني زموږ هغه شپېته کاله په شناختی کارت کې لیکلي دی زما شناختی کارت وختي جوړ شوی دا د 55 کالو د خدای قرآن دې تا ووایي که وتا ته یا د محمد رسول الله نوم در معلوم سي یا د ازواج مطهرات نوم خو دغه معنا د خاص خبره نه پر ملایان مور لکړې د ملایان په کال کې یو ذکر کوي دا په دې وجه کوم چې فرمایي حق دی تا ته به څوک دا خبرې کوي او څوک دی خلک اوس موږ کتابه یا مولوي صاحب ته نه کورور دی خو دا د روزي کیسې وکه ثوابونه ډېر دا ستا دپاره ته نور مشتان راورسه ملایان ډېره به د روزي کیسې درته وکړي زه پر باډر باندې پروت یم باډر خلک په ما فاطمه پیژني صحیح سوه حسن و حسین پیژني آمنا وسلمنا ایمان مې دي د سترګو تور مې دي زه او پتا ابو بکر و عمر و عثمان معاویه عایشه و حفصه وپېژنم دی خو نه ده مرګ یوه ورځ معلوم دی په هغه ورځ به ځو یو سیکنډ چې جبریل امین علیه السلام هم په دې خوا کولی نشي عزیزانو دا د روزې وخت پر موږ دی تېرېږي بس تېرېده دي بل شی والله کس د کرونا په نامه د روزې په نامه دا خو اوس کتۍ به پخوا په یاد د پی ټي سی ایل ټلفنان هغه موبایلان به نو موږ پنجاب کې نو موږ کور ته ټلفن راکوئ نو 2 منټه به موږ واخیستل په 40 په 150 روپۍ ولو دا سیکنډونه به الټه اوښتل شپېته 59 58 57 سړي زړه به هله را باندې ختمېږي اوس خو غم دا دی زما ستا ژوند مخته روان دی لوړ 15 ورځې 10 ورځې او دا ما تا ته نه در معلومه چې زما ستا ژوند څو دی دا نه در معلومه چې نه در معلومه هغه را روان 50 کاله مې په خپل حصه کې شمارلې دي او چې اوس د چپې خوا حساب شروع شي او وایي زما مطلب 3000 شپې پاته وې پرون نن خو ورځ کمه شو سبا بله چې دا رقم حساب الله را سره کړی بیا به ته لیدلی چې سړی چاغېدی که نه چاغېدی ما خو د بل ژوند هم د ځان دپاره حساب ولیدی چې یاره زه به ژوندی یم زه به په 20 کې هم ژوندی یم په 19 کې به په 21 کې هم ژوندی یم یا دا نه ده چې ما ورته الله رب العزت خپل نعمت راښولی وای د دې خوا یې روان کړی وای بس داسې به پریس کړی وای په دا خپل ژوند کې صحیح شو راباندې تېرېږي که مفلسې ده که کار او ټول جهان معطله دی تراویح تلاوتونه روزې ټول یو ژوند نه دی معطل ژوند هغه رقم پر سیکنډ اوت یو شی چې ما او تا ته پاته دی هغه ژوند دی خو خیر عزیزانو عایشه صدیقیه د ابوبکر صدیق لور ابو بکر صدیق اصلي نوم چې دی هغه عبدالله و عبدالله یو ورځ یو سړي ما ته مولوي صاحب دلته یو ځای ناست وم څو سپین ږیري وو د امام ابو حنیفه نوم یې نه و زده وم نو بیا وایي دا به ایسته په جمعه کې ورته ووایه نعمان یې نوم دی نو په پتۍ کې ترشخه شوي شا ما ورته ویل د ابوبکر صدیق نوم در معلوم دی ولیا نو مال ابوبکر صدیق څه دی که نعمان امام ابو حنیفه وایي ابوبکر صدیق ما تا ته ابوبکر صدیق نوم در معلوم و هغه د امام ابو حنیفه نو ته ښه یې که هغه ښه کار مه لره خبرې مه کوه ضروري نه ده زه خپل بابا کاکا بولم یا کاکک بولم خپل مور بولم نو که زما ته د مور نوم نور من بیا خبره خلاصه ده نارې مه وه ده نه د امام صاحب نوم یې زده کوي ولته د الفاظو ته څه خبرې ورښایه ما ستا حق دی چې و تا ته در وښایم د ابوبکر صدیق خپل نوم عبدالله و عبدالله کنیه ابوبکر لقب صدیق د اسمانه الله راستولی د عایشې صدیقیې د مور نوم
مشهوره پر رومان ام رومان خپل نوم زینب او زینب د عائشه صدیقه یو ور سوی دی عبدالرحمن د ام رومان انور اولاد بیا د نور بیبیګانو سره دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي عائشه صدیقه دومره محترمه مکرمه معظمه شته ده دومره محترمه مکرمه معظمه په جره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ولا او په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی فاطمه ته دا اعزاز نه دی ملاو حالانکه فاطمه څو بی مریم ته دا اعزاز نه دی ملاو څو غټ خاندانونه دي لیکن عائشه صدیقه د نور کالو شپږ کالو کوزدا وسو د نور کالو رخصتی وسو پیغمبر صاحب فرمایي مال ملائکه دوه ور د ورشم د شمال راوړي چې راوړي مال خیر ورته وګوره ما چې وکتل د عائشه صدیقه تصویر کې پروت مالدار ولدا بستا کور والای بلوزم بیا ملائکه را لبه شدا انا ما وري ان شاء الله العزيز د غسی بسی دغه بیبي عائشه صدیقه خبره ابوبکر صدیق چا سره کړو مطعم د خپل زوی جبیر لپاره ورته ویلو چې عائشه زما زوی تراک نو خوله بنت حکیم داراله پیغمبر صلی الله علیه رسول الله شپلا دار خاندان پټخل شایسته خوندوري وشار انجلې د درغشت وای نو شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش داراله ابوبکر صدیق ته ویل چې پیغمبر سم هغه نه ما خبره د بل چا سره کړي د جبیر لپاره ولته بیا پښتنه وکړه په منډه ورلې هغه کوړته ویل مرستي خبره سره کړي واغ څنګه هغه ولي اصلي کور دیندار دي مشکور ما پر خره خو بس مشکور کی مشوره نو وته دول الحمدلله چرالی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشه زور ولي رسول الله کار خلاص دی وو هغه بیا برکات سو بیا کوزدا سو بیا نکاح سو ابو بکر صدیق هم دا ورته ویلی چې دا غزما لور بی عائشه صدیقه په مقابله د مار شریک یا 1500 یا زر درهم یا دینار ما محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله زوی دی ما ور کړی مشکل ډیر راو ابو بکر صدیق د خپل داتو راوته څو محترم تقریبا یوصل ودیر صحابه کرام تابعین حدیث یې روایتونه را نقل کړي یوصل ودیر صحابه کرام او تابعین 2200 لس حدیث خالد را نقل شوی وی سوا لس حدیث خالد عائشه صدیقه سره نقل شوی څومره لوی اعزاز دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وادور سره کوي دا ډېر پوه ډېر اشاره وا خوښنی ولا عمر کم او هغه خپل د کورکی شان لا سره وا کورکی نه چې کښنه نه هغه لا سره دونه بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد دې خبره داو د پیغمبر سم د نن ژوند الله ما قطر اشکارا کوي د نن ژوند او عائشه صدیقه واحده ام المؤمنین د چدا نه کونډه نه مطلقه و دې وادو کوزدا نو وسو د پیغمبر اسلام نور چې پیغمبر اسلام څه به بیگانی وي هغه ټول یا کونډې وي یا مطلقه وي طلاق سی وي یا کونډې سی وي دویم دریم واره کونډې سی وي اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند ته وګوره پیغمبر علیه السلام نو بی عائشه صدیقه وایي و زه ورځ ناسته ولم پیغمبر اسلام ما ته وایي عائشه مولا او جبرئیل راغلی ماشاء الله والسلامون درته وایي ما ول وعليكم سلامونه در باندې وای جبرائیل د اسمانو سره علی خالی پیغمبر اسلام ته ول عائشه ته زما سلام وای عائشه ته زما سلام واست اندازه ولکه بیا جب خبره درته کوم عزیزانو موږ د ارچا سره اختلاف لرو قادیانیانو سره لرو د پرویزیانو سره لرو د روافض سره لرو ډیر داسې انسانان ستا نعوذ بالله چې هغه عائشه صدیقه ته بلار وای بلار ابو الاعلى مودودی نه مودودی تفهیم القران په خانه تفسیرونه وسنه لازم چې تاسوي فوجان شان دي دغه ګوري ال د دې مزاج سره مطابق دي تفسیر عثماني نه ګوري په هغه کې زړه ایډیشنانو کې دا خبره استا قانون چې جماعت اسلامي ولا شخله د وس سم نه وای هغه عائشه صدیقه ډیر زبان دراز او د پیغمبر علی السلام زبور او جوابونه وای الله رب العزت پیغمبر اسلام ته زبور شته ورکی الله فرمای الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات بدکار بیلار زناکار شزه دا د زناکار سړي د فارد
او زناکار سړی د زناکار شي. عائشه صدیقه وايي ما ته دا خبر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، پاک زنانه به د پاک خلکو د پاره محمد رسول الله پاک دی نو زوم پاک شو. بعد دې نور خبرې درته ځایږي کله اعوذ بالله عائشه صدیقه ان نعوذ بالله استغفر الله استغفر الله نو عائشه محمد رسول الله تعالی نور کوله مچ نور باندې کښینستی پر محمد رسول الله مچر نور باندې کښینستی نو الله رب العزت څنګه دا ور باندې تیر شو کېده زخپل زوی ورور ته زدا شې زور غواړ الله رب العزت څنګه پیغمبر علیه السلام ته وغوښتل. صحیح عجب باندې تفسیر عثماني مولوی صاحب یو حدیث نقل کړی تبرانی دی که یو سړی را ولاړ شو پر پاک دامن ښځې تهمت ولګوي پاک دامن دیندار ښځه وه پلاردار ښځه وه بدکاره نه وه بېلارې نه وه ښه ښځه وله یو چا دا ویل چې دا د چا سره تعلق لري د چا سره تعلق لري تعلق د الله رسول فرمایي د سلو کالو عبادت الله جل اخلي چې سل کاله و الله پر سجده سوی و بیا ذکرونه فکرونه تلاوتونه عبادتونه تا کړي بیا دې پر پاک دامن ښځه پاک دامن زموږ د زمانې پاک دامن ښځه عایشه صدیقه خو ګر څه نه یادوه خو مه یادوه پر پاک دامن ښځه دې تهمت ولګوي چې دا راوتلې وه د دکاندار سره ولاړه وه خندلې حالانکې هغه حال دا نه و. پیغمبر علیه السلام فرمایي د سلو کالو د عبادت ستا سل کال عبادت دا ولاړه یوه پاک دامنه زنانه پرون څه ملګري راغلي وو ویل مولوي صاحب زموږ د کور مسله ده ما داسې کښېنه کور مسله څنګه کیسه ده ویلې وله زما خور ما یو چا ته ورکړې نو بیا وایي هغه ولاړې بارمولک ولاړې کېنډا مېنډا هر ځای دی چې تللی دی دا یې لسم کال دی لسم تر اوسه قبول سوی نه دی هلته ناست زموږ خور موږ څه چمپه وکړو مال خور دې څه وایي خور نه څه ووایي پښتانه وژني یې خلک ښه نو بیا اصلاح نه وشه لس کاله یو سړی موږ د خپلو خویندو لوڼو سره دا ظلمونه کړي دي بیا ما ته خپل ځان پیروزه ښکاره کېږي دا و ما ته شیطان ښکاره کېږي اول یې حق ما خوړلی دی ما اشه لس کاله دا انجلۍ دلته ناسته ما ویل تی دی وکړي اول د هلک سره د هلک د خاندان سره رابطه وکړي ورته وویل ته هلکه ته خو لاړې اسټرلیا لرې یا کینډا لرې یا نیویارک یا جرمني لرې یا پلانې هر ځای چې تللی ته چې هلته ولاړې ته خو پیروژه خو نه یې په تبلیغ کې هم نه یې تللی یعنې هغه القان ستا هغه وایي مولوي صاحب د 2 بجو په کلب کې د 2 بجو په چیش کې د 2 بجو په چیش کې ښه سړی هغه دی چې شراب نه څښي ته خو ولاړې هلته تا ته د هر شي اجازه وه د واده اجازه مو درته د زنا هم درته اجازه وه صحیح شو نو دلته چې دغه خور ناسته ده یا زما لور یا ستا لور یا زما خور یا ستا خور دا 10 کاله دا بل مېړه کوئس یا بل سړی کوئس یا غورځېدئس یا ابل جوالک میسج را کړی مولوي صاحب زموږ داسې نجلۍ غورځېدلې وه سهار ولاړه بیا څه ټایم راله خیر اوس موږ دا اراده کړې ده موږ یې وژنو ستا سره آخري مشوره ده مال پر چی شی وژنو چې دا ولې غورځېدلې اوس به ته کوم ډېر پښتانه نه چې او مولوي صاحب دا زما غیرت ته دې درګرځې تا چې 10 کاله مخکې دا بچي و چا ته ورکړې وه هغه ولاړې تر نن ورځې نه دي قبول سوی 10 کالې کښېنې 10 کالې کښېنې ظلم تا کړی دا سړی د علالیدو وړ دی دا بابا نه دی د خپلې کوچنۍ معصومې چې نه دروازې له راوځي نه سکول له ځي نه کالج له راځي نه په رخصو کې ګرځي ستا په کور کې ستا چوپړ در وایي او تا دونه لوی ظلم ورسره وکړئ اوس بیا راولاړ سوی زه یې وژنم مې وژنه تا به موږ مړ کړو دا سلسله به صفا شي ظلم ونې کوي ناجایزه ونې کوي یو کال په مابینځ کې تېر سوی ټیک د سید انسان دی کال بعد نه راځي خلاص یې وکړو ورس عدالت لره ورس عدالت کاغذ ورکړو تا زموږ په منټ کې د خلاصي دی د طلاق نه ورکوي عدالت په طلاق ولي کې دا یې کار خلاص بل اوس بله ملګری راغلی ول مولوي صاحب زما خور دی یا څنګه 10 کاله دی 18 کال دی چې هلک په دا سبا بل سبا موږ واده کوئ کرايه چرس لوټ کړي و پنجاب په چیرې لوټ کړي دي هغه ونیول شو چې ونیول شو هلته دا اوس 100 کاله سزا شو دا 18 کال لاره راشه لاره او ابل ملګری ماخستان مر سره ناس مجلس سره کوي ویل ول مولوي صاحب ما خور 3 کاله دا کوزدې کېږي اوس ونیول 20 کاله سزا شو څه چمو لاره تیره ښایستۍ دغه ظلمونه چې په معاشره کې خالي تماشا کوه الله په سپي لا خوا بدېږي الله په لیوني خنجر لا خوا بدېږي
ته د خور سره د خور پر سر نو خو 15 لک روپۍ به دې اخیستې هغه به دې خوړلي دا زموږ پښتانه نه دي زما خو کرکه جن کېږي کرکه چې ورسې دی وایي لور درکوم په 10 لکه 2 لکه په لور خرڅوم 8 لکه زما دي اوس دا درته وایم دغه د ملایانو هم ناست دي نر غوندې خورم دا معنا د دې جنازه والله العظیم کسې کېږي مې ورکوي قسم په خدای که په درته کوم د زړه د کومې درته وایم دا هغه ظالم دی چې د خپلې لور عزت یې خرڅ کړ دا هغه ظالم دی دونه ظلم سړی کوي نو خو ورسه د هلک تر پلار باید چې د هلک پلار دا ووایي چې یاره اوس نو ستا لور ده چې زما لور سه زه به څه چم کوم موږ به در لکو که ته خوا نه به دی تاوان به پسې در څونه به خدای پاک معاشره برابره کړي یو وایي زه وژنم ابل 10 کاله کېږي تللی ابل 20 کاله ولاړی بندي سو ابل در اوسه قبول سوی نه دی چې کله راځي بیا نو ملایان له مځغلي تبلیغیان له مځغلي بزرګان له مځغلي دا رقم ښځې د ورځ په دعا خو راته وکړه یو دعا خو راته وکړه ستا دعا والله قبلېږي وقل الله دا دعا قبلېږي څو پنځه والله دغه دعاوې قبلېږي په ملایانو په حاجانو په بزرګانو پسې مه ګرځئ دا څوک ده دا مظلومه ده مظلومه او د مظلومیت خیر پر ما ټیم ختم سو نو عائشه صدیقه خو که څوک دا وایي نعوذ بالله العیاذ بالله استغفر الله بل قانون بنک نو بیا خو د الله رسول فرمایي 100 کال عبادت په دې الله در ضایع کوي پر پاک دامن ښځه خبره پاک دامن ښځه خو مرته پی ولې نه پیسو په ټول ژوند چا مخ نه دی لیدلی پر شک سپارسو ته او د پلاني کور والا د پلاني خور ولاړ د پلاني مور ولاړ نه خبرې به سره جوړو خبرې به سره جوړو الله رب العزت داسې خلک هم جهنم لره بیولي دي چې پښې به درلوده خوراک به نه ورکوي پښې به درلوده ما ټول ظالمه پر چشې وجنې ولې وجنې ګردې ما بندوه ورو یوه چالو کې بند پر چشې وجنې او ته کې سل واره وکړې ته خو نر غوندې ګرځې ځوان یې غیرتمن یې پښتون یې او دوی خالي نمو نعوذ بالله استغفر الله ازمایش مصیبت نه غواړم نه دا درته وایم چې ښه کار یې کړی دی ښه کار هم که د هغه اول بدکاري بیا خو سید د هغه اول بدکاري زه د افسوس خبرې درته کوم د افسوس ما د معاشرې دغه حال دی زه د روژې خبرې درته کوم په چیش روزه ماتېږي په چیش نه ماتېږي دا ول نه درته کوم چې سر و کال زموږ په معاشره کې دا خبرې روانې دي خیر عایشه صدیقه پیغمبر اسلام مسند امام اعظم حدیث نقل کړی تا خو ګردې بندې کې ورورې دا نه چالو کوي نو ما ته ګورې ما پیغمبر علیه السلام وایي ما مرګ ته ډېر وارخطا و زما مرګ ډېر وارخطا و چې ما ته الله وویلې ولا عایشه به ستا سره په جنت کې در سره زما وارخطایي ختمه شوه عایشه به په جنت کې ستا رفیقې ستا ملګري ستا کوروالا به وایي زما د مرګ وارخطایي ختمه شوه د مرګ د 8 کالو عمر یې او تقریبا 850 سنه هجري وه 19 د روزي و د وتر بعد وفات شوه حضرت ابو هريره د جنازې لمونځ ورکوي د حضرت معاویه د خلافت هغه آخري شپې وې په جنت البقیع کې پټه کترننه پرته ده الله دې دومره رحمتونه ورباندې ووري چې څومره د الله په عین کې الله رب العزت زموږ د طرف پر دې دومره درود و سلام دی چې څومره د الله خوښي د الله د رسول خوښي زموږ مور ام المؤمنین د جهان پاک دامن د جهان محترمه معظمه مکرمه دا وایي زه به د پیغمبر اسلام سره په بستره کې یو ځای یم دا تورې که بې ادبي معافي غواړم وایي جبرایل به وحي راوړي ما او پیغمبر اسلام سره یو ځای وه نور یو بیبي دا رقم نه و چې پیغمبر اسلام سره یو ځای وه وحي به راوړل نبي اسلام به یوازې دا وایي ما او پیغمبر اسلام به یوازې وه په خپل ځای کې جبرایل به وحي راوړي دا اعزاز و هېچ چاته نه دی میلاو شوی زه خو الحمدلله زه تلاوت کوم بیا په هغې کې خپل ټول صحابه و ته استادانو ته یارانو ته زما ملګري دي پر ما یې حق ما شکنځا کړي ما غیبت کړي په هغو پسې هم وایم چې الله دې ما د هغو د حق خلاص کړي قرآن مې شروع دی د فاطمې رضی الله عنها دپاره جلا د عایشې صدیقې دپاره جلا د خدیجة الکبرا دپاره جلا د صحابو دپاره جلا زما د خپلو محترمو استادانو دپاره ټولو پسې وایم تی دغه چم تی دغه
او کارونه خو ماته رامعلوم چې د خدای مفلس خو یاست دا 100 روپۍ چې نن په ټول تورات چوئ دا خالص د عایشې صدیقې په خاطر چې یا الله زموږ مور او د دې شفاعت موږ غواړو د قیامت په ورځ خامخا یې غواړو او خامخا به الله را نصیب کړي خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله رب العزت موږ د صحابو پر نقش قدم ژوند راکړي د دې شفاعت الله را نصیب کړي الله دې چې موږ مرو دا ټول را نصیب چې مرو دا ویلا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي